ولسمشر غني له پاکستان نه افغان سفیر او ډیپلوماټان بیرته وروغوښتل. پاکستان یې پر پریکړه خفګان وښود. افغان ولسمشر محمد اشرف غني حکم کړی چې په پاکستان کې د افغان سفیر او ډیپلوماټان د بیرته کابل ته وروغوښتل شي. ولسمشر غني د پریکړه وروسته لاغ کړی چې د تیرې جمعې په ورځ اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله خیل لور سلسله خیل وتښتول شوه او له څو ساعتونو شکنجې وروسته بیرته خوشي شوه. د ولسمشر غني سلاکار وحید عمر یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي ولسمشر غني د بهرنیو چارو وزارت ته هدایت کړی چې تر هغې چې د دې پیښې مسؤلینو ته سزا نه وي ورکړل شوې او پاکستان کې د افغان سفیر او ډیپلوماټانو امنیت نه وي تضمین شوی، د افغانستان ډیپلوماټیکه عمله د بیرته کابل ته وروغوښتل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د وروستۍ قضیې او په دې پورې د اړوند مسألو د څېړلو او تعقیب په موخه پاکستان ته سفر وکړي چې د پلاوي د موندنو په رڼا کې به د راتلونکي اقداماتو په اړه پریکړه وشي. یاد دې وي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ کابل کې د پاکستان سفیر هم وراحضر کړی و او د دې پیښې په اړه رسمي شکایت ثبت کړی و. د افغان سفیر او ډیپلوماټانو د وربللو په اړه د پاکستان غبرګون په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې او د افغان حکومت لخوا له پاکستان نه د افغان سفیر او ډیپلوماټانو د بیرته ورغوښتلو پر پریکړه یې خفګان ښکاره کړی او له افغان حکومت یې هیله څرګنده کړې چې په خپله پریکړه غور وکړي. د اعلامیې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان سفیر سره لیدلي او د پاکستان لخوا د اخیستل شویو ګامونو په اړه معلومات او هغه ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه پلټنې روانې دي او په پاکستان کې د افغان سفیر کورنۍ او ډیپلوماټانو امنیتي تدابیر نور هم کلک کړل شوي دي. پاکستان د پیښې د پلټلو ژمنه وکړه. پاکستاني چارواکو ویل اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله خیل د لور د تښتونې او شکنجې پیښه په جدي توګه څاري او ژر به د پلټنو پایله شریکه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله خیل د لور سلسله خیل تښتولو د پیښې په هکله یو خبري غونډه کې ویل د دوی پولیس او نورې ادارې د پیښې بشپړه پلټنه کوي او په خبره یې ډېر ژر به د دغه پیښې په هکله پوره او کره معلومات له رسنیو سره شریک کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.